بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى لانتهاء الغاية في المكان نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. وللمصاحبة نحو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. حروف جرا والسبق لگیاوی با و لام و من دا دری وشل ادغه معنی ما مختلف زده کړل او ترکیبینه مې یا وکړل سره د مثال نن سبق ته د الا اردو معنا دو تک پښتو معنا دو رسا. اس عربي عبارت شي چې د لفظ استعمالېږي د کیمه معنی وي یو معنا یې دا غار درې می لانتهاء الغایه فی المکان. دا لام پهلا چې لیکلا دا د پورا معنا ورکای یعنی کلیه لانتهاء الغایه د غایا د انتها د پورا فی المکان په مکان شه. مثال په تور نحو مثلا سرتو زلورلو من البصرة د بصرینا الى الكوفة کوفه تا الى منا تا ولیا رسا ټیک خپل استعمال شي بمیشتو ستا پتا لاګي ز لورلو د بصرینا کوفه تا اس و غایا تشتوی غایا وی حد تا حد د سفر یا د سیر حد د بصرینا شری شو دا په کوفه ختم شو دا سیر د بصرینا شری شو دا په کوفه ختم شو دا اس چې کیم زوی نشری شو دا داخل شو دا من زکا من پاغا خپل سبق شه معنا وا چې من لابتداء الغایه من چې دا د ابتدا د غایا د پره دا غایا یای حد تا خود نحوه په اصطلاح شوی میجه حد لفظ نه استعمالای اغا خپل د غایه لفظ استعمالای خو چې توسه سر په خلوص شي غایا معنا کوي حد و حد تشایوی د یو زوی نشری شوی بل زوی پره او بل زوی ختم شوی لکه وی چې د موکر د دو زوی نه اونڅه دو زوی رسدا شمالان جنوبان د موکر د دو زوی نه دو زوی رسدا اس چې د کیم زوی نه د وتاو شو ا ابتدا د غایا شلا چې کیم زوی د وتاول چې دو زوی رسدا ا انتها د غایا ده اس الا انتها د غایا د پر استعمالېږي انتها یعنی اخر د غایا فل مکان په مکان شه اردو ترجمه کوي الا مکان میں غایا کے اختتام کے لیے آتا ہے. تو مکان سے غایا دے انتہا یا دے اختتام دے پر عرصی نحو مثلا سرتو من البصرة الى الکوفہ. اردو ترجمہ یہ چکائیے میں بصرہ سے کوفہ چلا گیا. اس بصرہ سے دا اردو سے لفظ میں استعمال کر دا دے من حرف مانا دو وہ کوفہ تک دا دے الا مانا شلا پشتے سے سیر تو مو سیر وک دے بصرینا کوفہ تا اس دا سیر پا کیم زوی ختم شو دا په کوفه ختم شو نو په کیم زوی بنده چې غایا ختمیږي ایغ زوی بنده الا داخليږي و کیم زوی نه چې غایا شریکېږي په ایغ زوی من داخليږي و دې دواړه حروف جره من وا خپل مجرور ته جار ورکای و علاوه خپل مجرور ته جار ورکای. دوامه معنی ته وګورئ ولل مصاحبته و دې پورا د مصاحبت خپل معنا دو کے ساتھ ہونا
یا په معنا د ماغه دا مخشه تیر شوی د خو هغه باشه و یو بابا معنی ماغه و یو واو بمعنی ماغه ٹھیک شلا مفعول ماغه هوشه چکیم ده نو داغه دریام حرف ته چې دای په معنا د ماغه ده دا الا نو اعلانن دغه دوه معنا په لیل مصاحبت دا په معنا د ماغه نحو قوله تعالی لکه دا قول دی الله تعالی ولا تاکلوا وتس مخریه لا تاکلوا دا لا د نهی په داخله دو اصل شو اکلا یاکلوا مضارع دو یاکلوا گردان تو یا یاکلوا یاکلان یاکلون تاکلوا تاکلان یاکلنا تاکلوا تاکلان تاکلون او تا وګورئ جمع مذکر مخاطب صيغه دو نون اغرابي شته پشه خو په دغه ځای نشته اس چې نشته دا د نهي ولا صيغه دو دا څنګه چې په خاطر چې دا خو د لا نافیه ده نه لا نافی عمل نه کوي په مضارع انون عربي نه ګراو کوي وته پېښه چې دغه لا جزم ورکړه د علامات جزم ګراو کېدل د نون عربي دي نو دا نهي صيغه دو او تو سے مخریه اموالهم مولینا دے دیے دا هم ضمیر دے یتیمون دے پرا دا یعنی تو سے مخریه مولینا دے یتیمون الا اموالکم خپل موله سارا اس دوغزیشه لفظ الا په معنا دے مغا دا اس ای حرف تفسیر مغا اموالکم تقدیر دے عبارات وسشی ولا تاکلوا اموالهم مغا اموالکم مخریه تو سے مولینا دے دیے د خپل مولا سره چې خپل مولا سره ګډ کی وو یې خوري شا په ترجمه پېښ لوستا اس وروشي الاتا دا الا یو خو حرف تا حروف جاره سے مش لګیای سلارم حرف جار دا خو اس دا الا داغه په دوه ځای شي به تور اسم دا لکه یو حرف ته باو و یو اسم ده باو بیا د غرنګ پرتلی چې کله لام ول سبق شریش لام جارا بیا یو اسم د لام دا و یو حرف د لام دا لیا الفاظ سره دای گاډوي پسار شه داخل وی خو چې کله دای ګوشي ولیکشي لام الف و میم بدا لام چې شه دای نوم شو اس دا غرنګ دغه علاج دا د الای ګوشي لیکلا دا ویني کنه الای بل یغه سره نشته نه دلی کلا اس دا علاوه دا اسم دا نو داوی د میږي مبتدا اس مبتدا ته تر ضرورت وی خبر ضرورت وی لام حرف جار انتها ونو كل وقت تكون الباء اذا نه پنا خو هغه مې ډېر کړی دي کنه دا است ترکیب نو قسم ده هغه ډېر کړی دي هغه ډېر کړی دي زده ترکیب یو نو قسم شو الا مبتدا لام حرف جار انتها مصدر د باب افتعال و مضاف تا غایه طرف تا غایه مضاف الیه شلا فی حرف جار المکان مجرور جار مجرور و متعلق کیږي اس جار مجرور و تو سے تمخش نامو ویلی چې جار مجرور کچره فعل او اخ پر متعلق کې به اغنا جمله فعلیه جوړا شي ٹھیک شلا کنه و لیاوه شبه فعل وی شبه فعل تشای دی مصدر دا اسم فاعل دا اسم مفعول اسم تفضیل وغیرہ وصفت مشبهه نو اس دو دیشه میشترا په جمله شه دا انتها مصدر د باب افتعال ولا اس فعل مکان جار مجرور و په انتها مصدر پر متعلق شي دا انتها په جمله شه مقام یہ دیتا شیدہ مضاف تا اس انتہا مصدر مضاف سراد خپل متعلق سراد خپل مضاف الیہ دا مجرور دے لام جار سراد خپل مجرور دا شبه جمله روغلا کنا اس دا شبه جمله روغلا خو اتاو گوریه لام پتشی داخل دا مصدر بند داخل دا
په مصدر باندې داخل ده او مصدر یا اسم وی کنه یعنی لام دغه لام چې دغه په فعل نه داخلي حروف جر په فعل نه داخلي دا په اسم داخلي او مصدر یا یو اسم ده نو دا جار مجرور متعلق کېږي په څه شي پره اس چې متعلق کوي فرض کرو و الا اس الا خو نه مبتدا جوړ کړه دا اسم داغه نو ثابتن لانتهاء الغایت فی المکان ہے نو ثابتن صیغه د اسم فاعل پر ویمیر متعلق کو دا جار مجرور ټول چې کیم دی لانتهاء الغایت فی المکان دا ویمیر متعلق کی په ثابتن پر ثابتن صیغه د اسم فاعل اس ثابتن صیغه د اسم فاعل شوی یو فاعل اوی کنه ها اسم فاعل سے یو فاعل آوی گورا آکلون کانے والا اس آکلون لفظ دا آکلون لفظ دے پر وچر سڑائی آوی ہو کنا چے میری اغدے پر استعمال آئی چے خروک یہ کڑائی کنا کچر سڑائی خروک کوین کانی با آکلون لفظ سم مناشتا نہیں استعمال جی کنا نو ثابتون صیغه د اسم فاعل اس دا فاعل غوڑی افاعل وترائی وی او پدرشه ضمیر مستتر وی ہوا سراد خپل د متعلق لانتهاء الغایت فی المکان دغه شبه جمله شلا تکشلا و خبر ش د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه اچھا ایس دا ثابتون خو په جمله شه موجود نه دا کنه لانتهاء الغایت فی المکان دا چې مش په متعلق کای موجود خو نه دي تشای ظرف لغو خو نشتا خو مش تو سے اتارو بوسی اس دغه تا مستقر ظرف مستقر وی اس ظرف مستقر چې روشي په جمله شه تو ست مخ سبق شاده کی ستر شوې خو بیا مې چې ذهن شه تزاشي ظرف مستقر درې قسمه چاري کولا شي لیا ودای صفات وی کچره مخشه موصوف ته ذکر شو او بودای صفات وی ولیا کچره مخشه ذوالخال ذکر شو او بودای خالوی او کچره مخشه مبتدا ذکر او بودای دایو به خبر وی یعنی ظرف مستقر درې قسمه چار کولاشی لیا به خالوی لیا به صفات وی لیا به خبر وی اس الا چونکه مبتدا دا نو ثابتون دا سمرا غچ روغلا د ظرف مستقر ولا جو شبه جمله دغه خبر شو پیش لوستا دو غوی رسان شادوا ما منای دو وللمصاحبت و الى ثابت للمصاحبت الى به مبتدا شي ثابت صيغه اسم فاعل ضمیر هو فاعل للمصاحبت لام حرف جر مصاحبت مصدر د باب مفاعله ته مجرور جار مجرور متعلق شي په ثابتون پره ثابتون صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د متعلق شبه جمله شلا او خبر د مبتدا الا مبتدا سره د خبر جمله اسمیه خبریه شا از مصاحبت د پورا اجدای ارسی دغه شوه د معنا همیشه د پراوی ماغا یعنی مدخول د الا و د دنا پهلا شای چې کوم ذکر ده دا دوا شای نه په فعل شه سره په یوز وي وګورئ لا تاکلوا مخریه دا فعل شه اموالهم د الانا مقابل لا و مغا اموالکم د الانا ورسته اموالکم دی یعنی توس خپل مولینا د دی مولینا دا ما سره خوریه یعنی د الا چې کله په معنا د مغاوی به د الانا مقابل او د الانا ما بعد دا و سره ګاډ شي مشترک وي هغه مخ ذکر شوی فعل شه ٹھیک شلا اس و د آیات شریفه ترکیبو کو واو عاطفه کا استنافیه وخلا و نحو قوله تعالی دغه ترکیب ډیر تر شو ده ٹھیک شلا کنه لا تاکلوا فعل نهی معلوم صيغه جمع
مذکر حاضر. اموالهم، اموال مضاف، هم ضمیری مضاف الیه. وګورئ فعل چې ذکر شي فعل د پورا د فاعل ضرورت آوي او د مفعول ضرورت آوي. تاکلو شه په خپل واو ضمیر بارز یې فاعل ده، اس مفعول ته پچار ده، مفعول منصوب وي. اموال ته وګورئ، اموال ولا اخر ته وګورئ ا منصوب ده. اموالا اعراب په اخر د کلمې شي کنه. امال جمع اموال دو، اموالا بنده نصب روغلا ده. نو دای مفعول شو. شا دا مفعول به. الی حرف جار. اموال مضاف، کوم ضمیر مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا چې ګډ شي دا جار مجرور. جار مجرور تاو کول په کوي خورست او پاسی پرسی. اس الا په معنی د الاول ما معنا مشتشای په دغه مثال شه. اس اموال هم مفعول به جوړ کو خو اس د الا اموالکم چې دی دا جار مجرور چې کیم مش جوړ کړل اس د ورسته حرف تفسیر دا کنه. حرف تفسیر چې روشي اغه مخشه مفسر وی چې تفسیر یې کې دین کا وی و ورسته مفسر وی تفسیر کوین کا. الا اموالکم دا مفسر شي جار مجرور دا مفسر. ای حرف تفسیر مغا مضاف، اموال مضاف الیه مضاف، کم ضمیر مضاف الیه، اموالکم مضاف مضاف الیه دا بیا مضاف د مغا، مضاف مضاف الیه دا مفسر. مفسر سره د مفسر داغه استشایش دا مجرور شو کنه. دا مجرور شو. اس چې مجرور شو نو جار مجرور و متعلق کوي چې متعلق کوي فعل بشه موجود ده. لا تاکلوا فعل نهي موجود ده کنه. چې فعل موجود وي بدغه تسوي ظرف لغو، ظرف لغو چې موجود وي دا ظرف لغو. اس ظرف لغو مشترا فعل ده. اس به بدغه نتیجه جوړ شي جمله به جوړ شي که شبه جمله به جوړ شي جمله به جوړ شي. اس مفسر سره د تفسیر داغه چې ګټشل دا ظرف لغو متعلق ش په لا تاکلوا فعل پره. اس فعل سره د خپل فاعل چې واو ضمیر بارز ده او سره د مفعول به چې اموالهم ده او سره د متعلق دا جمله فعلیه انشائیه شلا که خبریه شلا؟ خبریه شلا. تسویه انشائیه شلا ویلشلا انشائیه واجه شوا. انشائیه گوره تو سه نبیره شویه دی کنه. نه کنه نه 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 فعل امر فعل نهی انشاء اغای چلیا شویه نه اس ار پیدو کېږي. اس امر چې ته چاته حکم کوي چې ایبر روړه ولیا دا فعل شو نه دا کنه اس وکېږي. دا غرانګه لا تاکلوا مخریه دا فعل شو خو نه دا کنه مستقبل چې کې دین کده نو دغه د انشاء سره تعلق لري. قسم، غرض، عقود، استفهام دا جمله انشائیه سره تعلق لري. ٹھیک شله دا خبریه نه دي. نو لا تاکلوا فعل سره د مفعول به سره د فاعل سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه انشائیه شله.